پاکستان بیا وږی شوی د غرب د ډالرو لپاره پر افغانستان غټ الزام ولګاوه دا چې طالبانو څه ځواب ورکړی نو جزئیات همدلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر وایي چې د پاکستان د پوځ د لوی درستیز په مشرۍ د خپلو اردوګانو د قومندانانو ترمنځ په غونډه کې د پوځ لوی درستیز ویلي چې په افغانستان کې فعال ترهګرې ډلې د سیمې او نړۍ امنیت ته ګواښ دی په غونډه کې د پوځ لوی درستیز عاصم منیر زیاته کړې چې په افغانستان کې موجودې ترهګرې ډلې د پاکستان او دغه هیواد اقتصادي مفاداتو او سپیک پروژې پر وړاندې د نیابتي ډلو په توګه کارول کیږي چې دوی به پر وړاندې مبارزه وکړي دا څو هم ځل دی چې د پاکستان پوځ د افغانستان په تړاو د ترهګرو ډلو د موجودیت مسله پورته کوي خو طالبانو بیا په وار ویلي چې د پاکستان پوځ خپله ناکامي پر طالبانو د تور په پرده کې پټوي دفاع وزیر ملا یعقوب بیا بار وایي چې پاکستان د خپل هیواد په خپله وساتي او پر دوی دې له تورونو لګولو تیر شي ځکه دا ورته د ګټې پر ځای تاوان ډیر کوي شنونکي بیا وایي چې پاکستاني پوځ له یوې خوا د غرب له ډالرو محروم شوی او له بلې خوا خپل ولس کې محبوبیت یې له لاسه ورکړی نو په داسې ادعا غواړي له یوې خوا د غرب مرستې ترلاسه کړي او له بلې خوا د خلکو منځ کې ځان ته محبوبیت پیدا کړي همداراز په دې غونډه کې د ګډونوالو لخوا د پاکستان د پوځ پر وړاندې د منفي تبلیغاتو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې باید مخه ونیول شي د پاکستان د پوځ په تاریخ کې دا لومړی او بېساري منفي څرګندونې دي چې په ملي سیاسي او سیمه کچه د پوځ پر وړاندې کیږي د پاکستان د وروستیو ټاکنو په تړاو د عمران خان د ګوند سربیره د پاکستان ګڼو سیاستوالو په ټاکنو کې د پوځ لاسوهنه تر نیوکې لاندې راوست پوځ د دې پر ځای چې د پاکستان د ترهګرو پر وړاندې مبارزه وکړي په سیاسي پروسو کې مداخله کوي تاسو په دې اړه څه نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ